د مینې ډک سلامونه مې ومنئ. د اختر جشن دی، په دې هیله چې د اختر لومړنۍ ورځ مو په خوښۍ او خوشحالي تېره کړې وي. نن د اختر دویمه ورځ ده. بیا هم زه شفیق شهید او زما ګران همکاره هیله مایار یو ځل بیا ستاسې په چوپړ کې د اختر خاصې ځانګړې خپرونې سره لیدونکو ښه راغلئ خپرونې ته. څرنګه چې شفیق جان ویلې، زه هیله مایر تاسو سره یم په خپرونه کې، او یو ځل بیا به هم د نن شپې خپرونه زه او شفیق جان دواړه تاسو ته وړاندې. مننه له اجمل جانه حقیقي نه کوو چې البته موږ ته یې جامې راکړې او رایې وړې راته، او دوی نه ډېره زیاته ونه کوو چې ډېرې ښکلې جامې موږ ته راکړې. ایلي جانې د خپرونې په دې برخه کې موږ یو خاص ځانګړی میلمه لرو. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی ښاغلی عبدالجبار قهرمان له ځان سره لرو. قهرمان صاحب ستړي مه شئ، خپرونې ته ښه راغلی، اختر مو مبارک شه. خدای دې تاسو ته هم لوی عمر درکړي، ستاسو دې مبارک وي، هره ورځ مو اختر واوسېږي. قهرمان صاحب بیا هم ښه راغلی. د اختر لومړۍ ورځ هم سره څه ډول تېره کړه؟ ښه کور کې وئ که تاسو خو ډېر بوخت یاست، که بیا هم وظیفه کې وئ، کار کې وئ؟ تشکر د کوچني اختر د رارسېدو له امله خپل ګرانو هېوادوالو ته د زړه د کومې نیکې هیلې، د زړه د کومې مبارکي وړاندې کړم، او د لوی او بخښونکي خدای څخه غواړم چې دا اختر په موږ پورې نیکمرغه کړي. نو د اختر اوله ورځ خو ښه تېره سول، خو بیا هم سړی چې د خپل وطن حالات ګوري، بیا نو هغه څوک چې لږ او ډېر د وطن په چاپېریال باندې فکر کولی شي، بیا هم خوشحالۍ به ډېرې هغه وخت وای چې موږ سکون درلودی، موږ قراروالی درلودی. او دا مې هیله د پروردګاره څخه مې خواست دی چې خدایه زموږ به غمیزې ته نور د پای ټکی کښېږده، موږ ته سوکالي را په نصیب کړه. نو امیدواره یم چې دا ارمان مو خدای پوره کړي. قهرمان صاحب ما ته یو پوښتنه دا ده چې پیو صاحب یعنې ستاسې تخلص، تاسې ولې قهرمان تخلص کوئ؟ نو زه خپله مې تخلص قهرمان نه دی. یو وخت په دې وطن کې یو بله داسې ناروا جګړه پر دې ملت تعمیل و لکه دا اوس چې کومه جګړه ده، همدغسې یو پردۍ جګړه و پر دې وطن باندې لکه نن چې تعمیل ده. په هغه وخت کې ما په صلح په راوستلو کې خورا ډېر اوچت ګامونه پورته کړل. زه په هغه وخت کې د یو ولسوالۍ مسؤل وم چې د کندهار په ولایت کې د میوند ولسوالي ورته ویل. هلته خورا ډېر بد وضعیت و په کندهار و هلمند کې جنګونه وه. هغه ولسوالي په هغه وخت کې د صلح د زون په نامه یاده سول. اولینه ولسوالي وه چې په 360 ولسوالۍ د هغه وخت کې د اسناد پراته دي چې صلح تامین سوه، پکښې کې صلح راله او موږ او مجاهدینو په خپل منځ کې یو تفاهم و ژبه سره پیدا کړل. په دغه اساس باندې د هغه وخت حکومت ماته د صلح په خاطر د دغه تلاشونو په خاطر باندې د قهرمان لقب راکړي. دلته اوس د خلکو سره داسې یو تعبیر دی چې قهرمان یعنې په جنګ کې قهرمان. ولې موږ هغه وخت کې د وخت حکومتونو داسې امور موږ درلودل چې هغې نه بچیان جامعې ته 5 ډاکټره، 5 انجینره، 4 انجینره تقدیم کړي وه. هغې ته موږ قهرمانه مور وویل، هغې د قهرمان لقب ترلاسه کړي. موږ داسې کارګر د ماشین شاته درلودی چې خلکو به 8 ساعته کار کاوه، ده به 14 ساعته کار کاوه، هغه ته موږ د قهرمان لقب ورکړي. موږ دغسې لکه اوس چې ما په صلح کې تلاش وکړي. اوس بیرون کې خلکو تعبیر داسې دی چې کیدای شي جبار لکه چې ډېر ټانکونه چلول، ډېر توپونه چلول. ولې زه پرون هم یم ذهن پر دې جوړو چې د مشکل حل په خبرو کې نغښتی دی. نن مې هم ذهن پر دې جوړ دی چې د هر څه مشکلاتو د حل کلي په خبرو کې نغښتی. قهرمان صاحب تاسې زموږ ویاړ یاست، د افغانستان ویاړ یاست. ګیلي جانې د خپرونې په دې برخه کې زه غواړم چې قهرمان صاحب سره یو گیم ولوبومه. قهرمان صاحب که ستاسې اجازه وي، یعنې هغه ما ستاسې هغه جدي څېره هم هېڅ لیدلې په سیاسي بحثونو کې. زه غواړم چې یعنې تاسې په خپله یوه پاڼه دې نه وټاکئ، بیا به یې زه ولولمه چې سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه. ګیلي جانې اجازه ده؟ قهرمان صاحب درنو لیدونکو ډېره جالبه پوښتنه ده. قهرمان صاحب پوښتنه داسې ده که تاسې باراک اوباما له نږدې وګورئ نو لومړنۍ پوښتنه به هم ترې څه وي؟ ده ته به زما پیشنهاد او مشوره دا وي، دغه څه چې نن په نړۍ کې روان دي، په توپو، په ټانګو، په طیاره باندې چې کوم مصارف کېږي، که دغه د انسانانو په خوشبختي باندې وشي، دغه مصارف چې زموږ په کور کې دا نن په ټانګو، په توپو، په طیاره باندې کېږي، که دا د دغه ولس په خوشبختي باندې وشي، د دې مؤثریت به هم ډېر وي
او واقعا به دا هغه څه موږ پر ځای کړي چې واقعا د یو معقول انسان ذهن به چې د بل په خوشبختي کې د خوشبختۍ لټه وکړي. شفیق جان زه به یو وروستۍ پوښتنه له قهرمان صاحب نه وکړم چې تاسو د هلمند ولایت البته د خلکو استازی یاست، نو دا راته وایي چې کله یو څوک د یو ولایت استازیتوب پر غاړه لري کومو مسؤلیتونو سره البته په ولسي جرګه کې هغه مخ ده چې باید هغه مسؤلیتونه هغه پر ځای کړي؟ کله چې خلک خپل استازي ولسي جرګې ته انتخابوي خلک وده ته کوم مسؤلیت ورسپاري؟ خلکو تر ده در مخه حکومت جوړ کړی، ده ته وظیفه سپاري چې سړی ته ولاړ شه د حکومت پر عمل کرد باندې نظارت وکړه، وګوره چې دا حکومت غلطه پښه کښېنږدي، که حکومت غلطه پښه یې ایښول غږ ورباندې وکړه او هلته قوانین جوړ کړه، د حکومت په اختیار کې یې ورکړه چې حکومت د هغو قوانینو په تطبیق کې زموږ د ژوند دپاره ښېګڼې راوړي، زموږ د ژوند دپاره هوساګلوۍ راولي، زموږ د ژوند دپاره سهولتونه راولي، زموږ د ژوند کې په اصلاح باندې توپیر و تغییر راولي. اساسي دندې دغه دوې دندې لري. او بله دنده یې دا ده چې د خپلو خلکو فعاله نمایندګي وکړی چې دی په پارلمان کې چې ودرېږي په اصطلاح باندې د خپل ولس هغه ټول مشکلات هغه دردونه په وخت و زمان باندې د چارو د مسؤلینو سره مطرح کړي تر څو د هغوی دپاره معقولې د حل لارې پیدا کړي. قهرمان صاحب ډېره زیاته مننه راتګ مو تاسو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم. قربان اوسم، ستاسو یو ځل بیا مبارک وي، د ټول ملت مبارک. درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې لنډه دمه لرو. یو ځانګړی سلام ټول هغه دوستانو ته چې همدا شېبه له موږ سره یو ځای شول. لیدونکو په دې برخه کې را سره رویا جان دوست، د دې ترڅنګ اسماعیل ویرا او زبیر محک زموږ د خپرونې میلمانه دي. دې ته ښه راغلاست وایم چې دوی یو ټیم ده او نن مو راغوښتی خپرونې ته. په خیر راغلی ټول، خوش آمدین. خوش آمدین. دیر مننه ایلا جان. ایده برتان تبریک میگم، همچنان از طریق تلویزیون شما برای تمام بیننده‌های عزیز ایده از صمیم قلب تبریک میگم. خداوند روزه و نماز شما را قبول درگاه خود بگردانه و دعاهای همه ما و شما را قبول بکنه. درباره همین گروپ موسیقی تان که ما شنیدیم واقعا خوش شدیم که د ډالې په اړه تاسو لږ معلومات موږ ته راکړئ. خب زنده باشین. ما هم به نوبه خود ایده به همه تبریک گفته و کوتاه خدمت شما عرض بکنم که هدف ما یا اهداف ما جنبه‌های مختلف داره، بودای مختلف داره. البته یکی از بودای ازی موسیقی است که واقعا زیادتر متوجه هستن فعلا که ما موسیقی میکنیم، اما در کنار موسیقی کارهای دیگه هم است که ما پیش میبریم. مثلا کارهای اجتماعی است که آهسته آهسته اونا را به معرفی خواد گرفتیم با مرور زمان. زبیر جان شما هم خوش آمدین. ایده براتون تبریک میگم. خوش باشین. تشکر. ما همچنان ایده به شما و به همه بیننده ها تبریک میگم. خلاص خدمتتان عرض بکنم که موسیقی افغانی خودش یک ژانر است. همین خودش یک ژانر واقعا. صرف یک کمک باید سلیقه داده شود، یک کمک باید مثل دیگه ژانرهای دنیا چوکات بندی شود که معرفی شود. هدف گروپ ما هم در مورد موسیقی همین است که ما میخوایم که موسیقی افغانی را با سلیقه‌تر و منظم‌تر در ژانر خودش انکشاف بدیم. ډېر زیاته مننه. چی دستاوردهایی از این گروپتان داشتین تا حالا؟ زنده باشه ایلا جان قند. ما یک 3 ویدیو کلیپ درست کردیم که یکیش از ما بود، آهنگ هزارگی انتظار، تولید روی دوست گروپ بود، آهنگ بنجاری پشتوی آقای محک، آهنگ سیومی ما گروپی بود که یا مولا، آهنگ است که خوانده شده توسط محترم داود جان سرخوش و از آقای امیرجان صبوری. ما او رو بازخوانی کردیم چون در شهر مزار شریف بودیم، خواستیم بسیار زود برای ماه مبارک رمضان داشته باشیم یک آهنگ تقدیم بکنیم برای بیننده‌های عزیز. شفیق جان فکر کنم گیم هم ایلی جان ما دمیجا ما حساب یک گیم داریم، اگر همراه شما را بازی کنیم بسیار خوب میشه. یا پانا تاسی و تاکی دینا وایخلی شما میگیرین. اجازه زبیر جان بگیرین یک. باز در استودیو که رسیدیم همراه ما دعوا نکنین. نه سوالای آسان است. خیره. پناه و خدا. خب من میگیرم باز اگه جواب چه نمیدونم پاس میتونم. متنش در پشتوز. ایره شما بخوانین نوال. بسم الله الرحمن الرحیم. که تاسو د فلم هلک وی نو څوک به وی
اولی او خدا دغه کو بالکل ما خود چی فیلم نمیتونم باشم ای باید دیدین بینندای عزیز یا باید حساب اسماعیل جان باید حساب چیز میکرد که تاسو د فیلم الک وای نو سوق بوي اولی خو شما اگه دختر فیلم می بودین کی می بودین و چرا کی می بودم و چرا انجلینا جولی را زیاد خوش دارم به خاطر که یک آدم بسیار دلسوزم است دلسوز است و بسیار ستاره مشهورم هست کار خوبم داره و زیاد طفلا را کمک میکنه واقعا کارایش دوست دارم چون خب دل رحم داره اگر طفلا را کمک نمیکردن شاید کدام دختر فیلم هیچ کدام از زور خونه رویا جان خودشان دختر فیلم است نه درنو لیدونکو رویا جان اوس تاسو یو ښکلې سندره وړاندې کې اوس ګورو چې د تاثیر لاندې ځي او که نه من زلیخا شدم مست تو چشمانت یار شیر چشمان تو گفتم و شکارم بودی یوسف قلب خرابم شده ای میدانی خواب تصویر تو دل ای که بهارم بودی ای که بهارم بودی ای که بهارم بودی زود بیا 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 بی تو چه من دل تنگم زود بیا 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 بی تو چه من بیرنگم زود بیا دل بر من بی تو چه من دل تنگم تا تو نیایی پیشم بی تو چه من بیرنگم بی تو چه من بیرنگم تو همه عشق شدی من همه عشق شدم تو همه عشق شدی من همه عشق شدم از سر دوشت جاری بچی زیبا عزیزم تو هم تو چارم بودی یاد آن شب چه شبی بود که محمی تابی سر با بالین همو تو غم گسارم بودی تو غم گسارم بودی تو غم گسارم بودی زود بیا 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 بی تو چه من دل تنگم زود بیا 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 بی تو چه من بیرنگم زود بیا دل بر من بی تو چه من دل تنگم تا تو نیایی پیشم بی تو چه من بیرنگم بی تو چه من بیرنگم بی تو چه من بیرنگم واه بسیار زیبا واقعا ډیره ښکلې سندره مننه ډیره زیاته ژوندي اوسئ امو نتیجه تیمتان امی تیم ورکتان واقعا مثبت بود کلتان من بسیار لذت بردم زنده باشین شما هنوز نشنیدین که من منتظر هستم که اول زودتری چه قمقار شدیم سر زبیجان چه اسماعیل جان اذیت کردیم نه من فکر میکنم یک موقع بسیار خوب است که من در این قسمت از زبیجان و اسماعیل جان تشکری بکنم اولی که مرا همراهی کردن و دومی که کمپوزیشن از آهنگ از آقای ویراس میلودیا را زبیجان نواخته بله کمک کرده در قسمت میلودیا دیگه به او خاطر تشکر یک جان سلامت تاسو نه هم مننه ایلی جان ما منتظر آهنگ دومی شما هستم اسماعیل جان اگر شما لطف کنین درنو لیدونکو اسماعیل جان یو ښکلې سندره موږ ته لري نو ایلی جان که مو خوښه وي چې دا سندره هم په ګډه سره واورو
واقعا ښکلې سندره ډېره زیاته مننه اسماعیل جان تاسو په اثبات ورسوله چې واقعا پښتو سندرې په ډېر ښکلي انداز سره تاسو وایي. هیله جانې سندره دې خوښه شوه؟ زما خو سندره خوښه شوه. نو مننه کوم له درې واړو نه چې راغلل خپرونې ته او زموږ خپرونې ته یې ښکلا وربښله. له تاسو نه ډېره زیاته مننه، بیا هم ښکلی او ښایسته تشکر از شما همچنان از دعوتتان. زنده باشین. تشکر از تشریف آوریدتان. سلامت باشین. ایده بازم به شما تبریک میگم. سلامت باشین. ما کوتاه باید اصلاح کاری کنم که ما ویدیو کلیپ های از این درست کردیم از یه آهنگ. بسیار عالی. ما منتظر ویدیوش هستیم که انشالله نشرش کنیم. بخیر. حتما. تشکر. سلامت. مننه کوم له تاسو لیدونکو وربسو د خپرونې په دې برخه کې لنډه شندمه بیا هم راسره اوسئ. لیدونکو بیا هم خپرونه ادامه لري. درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې موږ یو بااستعداده تکړه خوږ ژبی شاعر لیکوال او ژورنالیست ښاغلی جیلاني جلان له ځان سره لرو. سړي مشی ښه راغلی جلان صاحب. مننه. اختر مبارک شه. بخیر راغلی. مبارک. ژوندی اوسئ. سلام مینه درنښت او د اختر مبارکي تاسو ته. دلته چې څوک راغلي دي درانه خلک راغلي دي دوی ته ټولو هیوادوالو ته که په داخل د افغانستان کې دي که بهر کې دي او ټولو لیدونکو ته بیا هم مینه درنښت او د اختر مبارکي وایم. شاعران ډېره ارامه طبع لري، همیشه ارامه دي، ډېرې خبرې نه کوي. نو په دې کې دلیل څه ده؟ دوی ولې همیشه ارامه دي؟ آیا د دې لپاره ارامه دي چې وکولی شي خپل شعرونه سم ولیکي یا کوم بل دلیل ځان ته لري؟ شاعران ځکه ارامه دي چې دوی زیاتره وخت مشاهده کوي، مطالعه کوي د ټولنې په اړه، د ولس د خلکو په اړه، د وطن په اړه، د انسانیت په اړه، د بشریت په اړه او د کائناتو په اړه یوه خبره کوي خو بیا پوره خبره کوي. دا چې ډېر خاموش دي نو مخکې مې شول دوی مطالعه کوي، له دوی مطالعې نه
په استفادې سره یوه خبره راوباسي ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه یا په شعر یا په لیکنه یا په بل څه. تاسې څنګه شاعري ته مخه کړه؟ داسې ده چې یو پوه وایي چې مینه هغه دایره دی چې ټول کائنات پکې پراته دي. بلکل. زما شاعري هم د مینې زیږنده دی. البته دا مینه محدوده نه ده. لکه ما چې وړاندې ویل چې یو پوه وایي چې مینه هغه دایره ده چې کائنات پکې پراته دي. زه د مینې له زاویې نه په خپل شعر کې هر اړخ ته ګورم. هغه که انسانیت وي، هغه که ټولنه وي، هغه که مشکلات وي، نو چې کوم اړخ ته ګورم یا کوم وخت زما په نظر څه ضرورت وي هغه مې په شعر کې راځي. د ټولنې ضرورت ته ګورم بیا په شعر کې. نو زما مینه وبخښئ زما شاعري د مینې زیږنده ده، البته د انساني مینې زیږنده ده. ما ته انسان ډېر ګران دی. تاسو کله چې د لومړي ځل لپاره شعر ویلې او تاسو په خپل شعر او شاعري کې ډېر زیات مشهور سویه، نو غوښتم و چې کوم سندرغاړی راسي او له تاسو نه شعر وغواړي او وغواړي چې سندرې قالب ته یې واچوي؟ یعنې داسې وایي چې جاوید امرخیل ستاسې ملګری و چې مستقیما هم شعر هغې ته ورکړو، یعنې ستاسې لومړنی یو علت به یې دا وي چې هغه زما ملګری دی او شعر مې ده ته ورکړی. ولې زه د سندرغاړي دپاره شعر نه لیکم. زما د شعر هدف یا هغه په اصطلاح ټارګټ چې دی هغه ټولنه دی، هغه ولس دی. زه چې شعر ولیکم که د هنرمند یا د سندرغاړي د ذوق مطابق و خوښې و نو چې چاپ شو د هغه دی، زه بیا کار ورکوم. ځکه چې شعر تر هغه وخته پورې د شاعر وي چې ده سره ورسره کله چې چاپ شي بیا ټولنیز ملکیت نیسي. نو ټولنیز ملکیت چې شو بیا هر څوک کولی شي. ولې شعر مې زیاتره د خپل درد، د ټولنې د درد، د انساني دردونو زیږنده دی. لکه وړاندې مې شوی د مینې زیږنده دی. د لومړي ځل لپاره جلان صاحب یو خپل ښکلی شعر موږ ته په یو حساب یو څو بیته یې که ولولئ نو زه به ډېر زیات خوشحاله شم. اول به یې څلوریزه درته ووایم. یو څلوریزه پخوانی دی خو زما خوښیږي. کینه چې شیبې دې اختریزې کړم، پاڼې د ګلاب درته نکریزې کړم، خدای که مې همداسې شرنکې وساتي ډېرې زمانې به سندریزې کړم. ماشاءالله. یو غزل دی وایي نفرت دې ورک شي مینه ناکه زندگی جوړوم. واه واه. نفرت دې ورک شي مینه ناکه زندگی جوړوم، نن یې لاسو ته له ګلونو نه بنګړي جوړوم. او فرق مو هم دا دی دوی تندیو ته پټکي جوړوي. فرق مو هم دا دی دوی تندیو ته پټکي جوړوي، خو زه لګیا یم پټکیو ته تندي جوړوم. او ماشاءالله. او جانانه تم شه چې د زړه په رنګ دې وولمه، جانانه تم شه چې د زړه په رنګ دې وولمه، په شنه لمنه دې تصویر د پسرلي جوړوم. ماشاءالله. او خدایه درواخله لما دغه د ماڼیو دنیا، خدایه درواخله لما دغه د ماڼیو دنیا، ما بیا ماشوم کا چې له خټو نه سړي جوړوم. ما بیا ماشوم کا چې له خټو نه سړي جوړوم. او د خیال مایانو ته جلانه د غزل اوبو کې د کلمو د سپینو شګو نه کورګي جوړوم. ډېر ښه ماشاءالله. ګیلي جانې ته شاید خبره اوسې چې جلان صاحب په 2015 کال کې د غوره شاعر جایزه هم ترلاسه کړې وه چې یو د سرو زرو مډال و. یعنې زه واقعا ډېر زیات خوشحاله شوم کله مې چې دا خبر واورېدو. جلان صاحب واقعا تاسې واقعا چې عارضي استعداد لرئ. څو کله کېږي تاسو شعر وایه او د دې ترڅنګ نور کوم هغه کسان و چې تاسو ویې هڅولی او کوم البته نورې جایزې هم تاسو لاسته راوړي د شعر او شاعري برخه کې؟ ښه د دې نه مخکې ما تقریبا 10-12 کاله کېږي چې زه شاعري کوم. 2 کتابه مې چاپ شوي دي او 2 کتابه نور چاپ ته تیار لرم. د نثر په برخه کې مې هم یو نیمګړی کتاب شته دی او د لاسته راوړنو په اړه به دومره خو که اوس وایم یو ډول ریا به وشي یا د ځان صفت به وشي. د سرو زرو مډال نه وړاندې یا وروسته تقریبا په خپل ژوند کې 10 تقدیرنامې لرم. ماشاءالله استعداد لرئ واقعا. چې په ژورنالیزم په برخه کې دي خو زیاتره د شعر په برخه کې دي. نو دغسې کار ډېره زیاته مننه جلان صاحب له راتګ مو. ژوندي اوسئ. ډېر زیات خوشحاله شو. تاسو ته بیا هم د اختر مبارکي وایو. اوس لنډه شاندمه بیرته راوګرځئ. خپرونه هم ادامه لري. ستاسې د ملتیا په هیله.
راته کېږي اشنا راشه تیاره خورېږي اشنا راشه باران ورېږي اشنا راشه په باراني موسم کې خوند د دیدنونه جدا جدا شولې جانانا د یو چا شولې جانانا ډېر بې وفا شولې جانانا د داسې چا شولې جانانا چا چې په مونږ پسې کول تل غیبتونه جانان مې داسې ستمګر دی رانه یې وړی د زړه سر دی دا بې وفا زما دلبر دی ما باندې جوړ د غم اختر دی د بې وفا جانان د لاسه او بزم راما خدایه په چا باندې مین شوم عجیب اشنا باندې مین شوم په بې وفا باندې مین شوم داسې لیلا باندې مین شوم چې مې په زړه کوي بې رحمه او ګزارونه د ځوانۍ په خوب ویده دی نیاز بداره دی خدای خبر دی چې ویده دی که خماره دی د غرمې په خوب ویده دی نیاز بداره دی خدای خبر دی چې ویده دی که خماره دی خدای خبر دی چې ویده دی که خماره دی زندگی شوارا تگرانا ستا جدائی شوارا تگرانا نورا بیخی شوارا تگرانا ستا تنهائی شوارا تگرانا دویر نٹک زڑگے بچا تت شوما جانانا اس میں نہیں ریگی زما مختا مختا کیگی زما زړګي کې تل اوسېږي داسې په زړه مې راورېږي لکه په ځمکه چې ورېږي بارانونه هلته درد تلل وسه مې نشي ستا مخ لیدل وسه مې نشي مور ته ویله وسه مې نشي کد غزل وسمین شي نور پټپو بدستا یم شرکی خالونا په بدرګو کې درته وایم صحیح نغمو کې درته وایم پټي غوږو کې درته وایم راشه ټپو کې درته وایم مګر پتا یم د زړه واه ډیره ښکلې سندره ستړي مه شئ په خیر راغلی وصال صاحب مهرباني سلامت شئ اختر مو مبارک شه ښه راغلی مننه کوم تاسو نه شهید صاحب د لمر تلویزیون لیدونکو ته اوریدونکو ته خاص کارکوونکو ته د اختر مبارک زه هم وایم او خاص کر ټول افغانانو ته نو مننه کوم تاسو د بلن کور وصال صاحب د بې وفا دلبر څوک و چې دومره ګیلې هم ترې نه وکړلې نو دغه پوښتنه که تاسو شاعران نه وکئ ځکه چې دوی موږ ته لیکلي دي ایلې خوري لکه صحیح خبره ده دوی لیکلي دي او موږ تر موږ یې رسولي دي موږ بیا لکه ریکارډ کړي ده صف کړي نه ویلي وصال صاحب بخیر راغلی او اختر مو هم مبارک شه دا راته وایي چې ډېر وخت البته د تلویزیون په سکرین باندې نه لیدل کېدی چیرې وایي دغه د بیا موږ تاسو را یاد کړئ چې تاسو هم راغلی په څه کار نو بوخت وئ څه نوې سندرې مو البته لاسه لرئ چې په هغو باندې بوخت وئ کار دی کوه او مصروفیتونه ډېر وو مننه کوم هیلې خوري تا نه ځانګړې مننه نو کم راتلل ښه وي خو ښه راتلل ښه وي لږ شعر و شاعري یا غزل ویل ښه وي خو لږ ښه وي نو ما هم کوشش کوو چې لږ وخت ډېر ونیسم پکې یو ښه شاعر راوړو تاسو ته ډالۍ مینهوالو ته واقعا
سلامات سي ایلی جانې که ستا خوښوي چې وصال صاحب سره هم یو ګیم ولوبوو وصال صاحب که مو خوښه وي یو ګیم تاسو سره ولوبوو شاید یوه سخته پوښتنه وي چې تاسې ځواب باید ورکړئ یا اسانه وي نو خوښه مو ده ایلی خوري څه په دې ګیم کې زه توان ونه کوم څه توان نه کوئ دې نه یوه پاڼه تاسې واخلئ شفیق جان او وصال صاحب په خپله تاسې خپله لولئ که زه یې تاسو ته ولولمه پوښتنه زما خط شاید لږ ذره خراب وي زه همیشه ماته مې ملګرو به په صنف کې ویلې چې ته سم داسې خط دی لکه نسخه چې لیکې که همداسې به پوه شئ چې دا مو د ژوند وروستي 4 ساعته دي لومړني 2 کارونه به مو څه وي عجیب پوښتنه ده اول خو د ایمان سوال کوو شهید صاحب چې هېڅکله د خدای پاک مونږ بې ایمانه نه وژني نو د ایمان سره مرګ غواړو نو بهتره خبره همدغه ده زما شهید صاحب هر وخت په رسنیو کې میډیا کې هر وخت دا ویلي دي چې ما سره ډېر زیات مینه د وطن ده الله دې زمونږ په د وطن کې یعنې که زما په ژوند باندې وطن آبادېږي نو خدای دې دغه 24 خدای تاسې ژوندي لري او وطن دې هم آباد زه وایم که بلکل یو لحظه یو ملت بلکل زه آماده یم که ما باندې وطن جوړیږي وطن آبادېږي نو زه بلکل آماده یم ډېره زیاته مننه وصال صاحب له راتګ مو خپرونه مو رنګینه کړله یعنې واقعا ستاسې له سندرې څخه ما خوند واخیست همداسې هیلې جانې هم او هیلې جانې ستا ارمان به هم پوره شي د وصال صاحب کلپ به هم ډېر زر د خیره راشي انشاءالله د وطن په باره کې ده او خاص کر د سولې په باره کې نو تاسې نه مننه کوم لمر تلویزیون نه ځانګړې مننه کوم ټولو نه تخنیکي همکارانو نه چې موږ ته هر وخت چانس او زمینه مساعد کړې ده مننه کوم کور ودان ډېره مننه درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته له موږ سره اوسئ ښه راغلاست او خپرونه هم ادامه لري شفیق جانه البته هغه برخه چې تېره سوه ډېره ښه برخه وه نو فکر کوم په دې برخه کې موږ کومه ډالۍ هم لرو خو لیدونکو دا چې هغه ډالۍ به څه وي او میلمه به مو څوک وي شفیق جان به په دې هکله تاسو ته معلومات لري هو هیلې جانې درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې موږ تاسو ته یوه خاصه ډالۍ لرو دا تاسې او دا هم سندره مزرانه حسینه چې زړه در پسې واچوم مزرانه حسینه چې زړه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم الله مزرانه حسینه چې زړه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم سفر خدای دې د بخ بیړۍ روانه کا زه خو په سفر خدای دې د بخ بیړۍ روانه کا زه خو په سفر خدای دې د بخ بیړۍ روانه کا زه خو په سفر خدای دې د بخ بیړۍ روانه کا الله ودرېږه لالیه چې اوبه در پسې واچوم ودرېږه لالیه چې اوبه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم تا چې زیری راکړلو چې کار مې پیدا کړی دی تا چې زیری راکړلو چې کار مې پیدا کړی دی تا چې زیری راکړلو چې کار مې پیدا کړی دی پاستی بو پوژې د تناره در پسې واچوم پاستی
صاحبو په ژړ ته ناره در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم خپله به ریحانه د اتڼ مخې ته وځې 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 ځکه دا شیرین لاس په چم به در پسې واچوم ځکه دا شیرین لاس په چم به در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم مزرانه حسینه چې زړه در پسې واچوم مزرانه حسینه چې زړه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم الله مزرانه حسینه چې زړه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم واه واه ډېره ښکلې سندره خدای دې نه کړي چې تاسې لپې لپې وینې په حساب سړي مه شئ ښه راغلی اختر مو مبارک شه په خیر راغلی ډېره زیاته هیلې جانې سندره دې خوښه شوه که نه بالکل ډېره ښایسته سندره زه او شفیق جان خو همداسې بوتلو بلې نړۍ ته نو په خیر راغلی لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې شفیق جان مخکې تاسو ته ونه ویلې چې د خپرونې په دې برخه کې څوک د موږ میلمه ده نو لیدونکو ټولې پېژنئ حیات افغان را سره د خپرونې په دې برخه کې ده ښه راغلی افغان صاحب په خیر راغلی مننه تاسو نه هم مننه چې موږ ته په دې خپرونه کې بلنه راکړله او زه هم په خپل وار سره ټولو هیوادوالو ته که داخل وي که خارج وي ټولو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم او په خاصه توګه تاسو ته هم په اختر کې تاسې کومه لوبه کوئ یعنې په کابل کې خو زیاتره موږ زما چې کومه لوبه خوښېږي هګۍ جنګي نو زه ډېر زما هغه بخت ما سره هېڅ یاري نه کوي زه چې هم د هګۍ جنګي کوم بایلم نو تاسې څنګه هستئ بخت مو در سره یاري کوي که نه ولې نه موږ بیا په پکتیا کې د مټک ورته وایي تاسو به خوړلی وي که نه نو مټک بیا مټک یعنې چارمغز ته وایي چارمغز رنګینې هګۍ موږ لرو نو هغلته کوم چال مال پکې موږ نه دی کړی چې په یو حساب پکې م سرب شي اچولي چې تاسې یې وبایلئ درنو لیدونکو زه به دا هګۍ دې ځای نه راواخلم ګوره چې چل را سره ونه کړي نه چال نه کوئ انشاءالله هیله اجازه ده مهرباني افغان صاحب تاسې په خپل اول دې کې خوښه کوئ یوه دانه داسې یعنې زه هېڅ نه ګورم زه نو افغان صاحب که هګۍ جنګي مو ډېره کړې وي نو اوس یوه به زه هم دغه ګوره زه ګوره بیخي سترګې پټوم یوه دانه اخلم چې ونه وایي چې په نښه کړې ښه تاسې خیر زه به یې ووایم که نه تاسې زه تاسې میلمه یاست تاسې خپله پرېکړه وکړئ هګۍ وګورئ بالکل یعنې زراعتي هګۍ دي زه تی به خیر دی ده ګوره خیلی زه بیا بایلم ښه نه وړی دا ځلې شفیق جانه نه ما بایللی همیشه او درنو لیدونکو تاسې ګورئ چې ما سره هېڅ کله هم په هګۍ جنګي کې بخت یاري نه کوي بیا مې هم وبایلله هیلې زما خو ورته زړه وشو زه به د خپرونې نه وروسته وخورم سلامت سئ ډېره زیاته مننه سلامت سئ هیلې جانې د افغان صاحب په غږ کې یوه بله ښکلې سندره چمتو ده نو هغه به هم په ګډه سره واورو
لیدونکو په همدې سندرې به د نن ورځې خپرونه هم البته د نن شپې خپرونه به هم پای ته ورسیږي. له تاسو ټول نه یو ځل بیا ډېره زیاته مننه چې راسره وئ په خپرونه کې ملتیا مو کړه. زما او شفیق جان او سبا شپه هم خپرونه هیره نه کوي. همداشان یوه ډېره ښکلې خپرونه تاسو سبا شپه به هم وړاندې سي. شفیق جانه زه خدای پاماني کوم، مهرباني تاسو هم خپله خدای پاماني وکړئ. درنو لیدونکو د اختر جشن لا پاتې دی. سبا شپه بیا هم د اختر پلوشې ځانګړې خپرونه د لمر په څپو کې. اوس دا تاسې او دا هم افغان صاحب له خپلې بلې ښکلې سندرې سره. زور می میا دوا هسې د زړه په زور می میا دوا بس د جانان نور می میا دوا بس د جانان نور می میا دوا مرګیا پامرا تل ځان ګران دی مرګیا پامرا تل ځان ګران دی ما یادوه غرور مې ما یادوه ما یادوه غرور مې ما یادوه بس د جانان نور مې ما یادوه بس د جانان نور مې ما یادوه شور ما شور میں میا دوا یار پشور ما شور میں میا دوا بس د جانان نور میں میا دوا بس د جانان نور میں میا دوا غریبی دا و نکملا اشنا اوس غریبی دا و نکملا اشنا بیا به درکړم پور می میا دوا بیا به درکړم پور می میا دوا بس د جانان نور می میا دوا بس د جانان نور می میا دوا شهید صاحب چې هېڅکله د خدای پاک مونږ بې ایمانه نه وژني نو د ایمان سره مرګ غواړو نو بهتره خبره همدغه ده. زما شهید صاحب هر وخت په رسنیو کې او میډیا کې هر وخت دا ویلي دي چې ما سره ډېر زیات مینه د وطن ده
الله دې زموږ په وطن کې اني که زما په ژوند باندې وطن آبادیږي نو خدای دې ته 40 خدای تاسو ژوندي لري او وطن دې هم آباد شي. زه وایم که بالکل یو لحظه یو ملت بالکل زه آماده یم که ما باندې وطن جوړیږي وطن آبادیږي نو زه بالکل آماده یم. ډېره زیاته مننه وصال صاحب له راتګ مو خپرونه مو رنګینه کړله یعنې واقعا ستاسو له سندرې څخه ما خوند واخیست همداسې هیلې جانې هم او هیلې جانې ستا ارمان به هم پوره شي د وصال صاحب کلیپ به هم ډېر زر د خیره راشي انشاءالله د وطن په باره کې ده او خاص کر د سولې په باره کې نو تاسو نه مننه کوم لمر تلویزیون نه ځانګړې مننه کوم ټولو نه تخنیکي همکارانو نه چې موږ ته هر وخت چانس او زمینه مساعد کړې ده مننه کوم کور مدن ډېره مننه. درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته له موږ سره اوسئ. ښه راغلاست او خپرونه هم ادامه لري شفیق جانه. البته هغه برخه چې تیره سوه ډېره ښه برخه وه نو فکر کوم په دې برخه کې موږ کومه ډالۍ هم لرو خو لیدونکو دا چې هغه ډالۍ به څه وي او میلمه به مو څوک وي شفیق جان به په دې هکله تاسو ته معلومات کوي. هو هیلې جانې درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې موږ تاسو ته یوه خاصه ډالۍ لرو دا تاسې او دا هم سندره. مزرانه حسینه چې زړه در پسې واچوم مزرانه حسینه چې زړه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم الله مزرانه حسینه چې زړه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم. سفر خدای دې د بخ بیړۍ روانه کا زه خو په سفر خدای دې د بخ بیړۍ روانه کا زه خو په سفر خدای دې د بخ بیړۍ روانه کا زه خو په سفر خدای دې د بخ بیړۍ روانه کا الله ودرېږه لاله چې اوبه در پسې واچوم ودرېږه لاله چې اوبه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم. تا چې زیری راکړلو چې کار مې پیدا کړی دی تا چې زیری راکړلو چې کار مې پیدا کړی دی تا چې زیری راکړلو چې کار مې پیدا کړی دی پاستی بو پوژې د تناره در پسې واچوم پاستی بو پوژې د تناره در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم. خپله برهانه د اتڼ مخې ته وځې خپله برهانه د اتڼ مخې ته وځې خپله برهانه د اتڼ مخې ته وځې ځکه دا شیرین لاس په چمبه در پسې
واچوم زکه دا شیرین لاس په چمبه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم مزرانه حسینه چې زړه در پسې واچوم مزرانه حسینه چې زړه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم الله مزرانه حسینه چې زړه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم. واه واه ډېره ښکلې سندره خدای دې نه کړي چې تاسې لپې لپې وینې په حساب ستړي مه شئ ښه راغلی اختر مو مبارک شه په خیر راغلی ډېره زیاته هیلې جانې سندره دې خوښه شوه که نه بلکل ډېره ښایسته سندره زه او شفیق جان خو همداسې بوتلو بلې نړۍ ته نو په خیر راغلی لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې شفیق جان مخکې تاسو ته ونه ویلې چې د خپرونې په دې برخه کې څوک د موږ میلمه ده نو لیدونکو ټولې پېژنئ حیات افغان را سره د خپرونې په دې برخه کې ده ښه راغلی افغان صاحب په خیر راغلی مننه تاسو نه هم مننه چې موږ ته په دې خپرونه کې بلنه راکړله او زه هم په خپل وار سره ټولو هیوادوالو ته که داخل وي که خارج وي ټولو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم او په خاصه توګه تاسو ته هم په اختر کې تاسې کومه لوبه کوئ یعنې په کابل کې خو زیاتره موږ زما چې کومه لوبه خوښېږي هګۍ جنګي نو زه ډېر زما هغه بخت ما سره هېڅ یاري نه کوي زه چې همدا هګۍ جنګي کوم بایلم نو تاسې څنګه هستئ بخت مو در سره یاري کوي که نه ولې نه موږ بیا په پکتیا کې د مټک ورته وایي تاسو به خوړلی وي که نه نو مټک بیا مټک یعنې چارمغز ته وایي چارمغز او رنګینې هګۍ موږ لرو نو هغلته کوم چال مال پکې موږ نه دی کړی چې په یو حساب پکې سرب چې اچولي چې تاسې یې وبایلئ درنو لیدونکو زه به دا هګۍ دې ځای نه راواخلم ګوره چې چل را سره ونه کړي نه چال نه کوئ انشاءالله هیله اجازه ده مهرباني افغان صاحب تاسې په خپل اول دې کې خوښه کوئ یوه دانه داسې یعنې زه هېڅ نه ګورم زه نو افغان صاحب که هګۍ جنګي مو ډېره کړې وي نو اوس یوه به زه هم دغه ګوره زه ګوره بیخي سترګې پټوم یوه دانه اخلم چې ونه مې چې په نښه کړې ښه تاسې خیر د مینې ډک سلامونه مې ومنئ د اختر جشن دی په دې هیله چې د اختر لومړنۍ ورځ مو په خوښۍ او خوشحالي تېره کړې وي نن د اختر دویمه ورځ ده بیا هم زه شفیق شهید او زما ګران همکاره هیله مایار یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې د اختر خاصې ځانګړې خپرونې سره لیدونکو ښه راغلی خپرونې ته څرنګه چې شفیق جان ویلې زه هیله مایر تاسو سره یم په خپرونه کې او یو ځل بیا به هم د نن شپې خپرونه زه او شفیق جان دواړه تاسو ته وړاندې مننه له اجمل جان حقیقي نه کوو چې البته موږ ته یې جامې راکړې او رایې وړې راته او دوی نه ډېره زیاته ونه کوو چې ډېرې ښکلې جامې موږ ته راکړې هیلې جانې د خپرونې په دې برخه کې موږ یو خاص ځانګړی میلمه لرو په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی ښاغلی عبدالجبار قهرمان له ځان سره لرو قهرمان صاحب ستړي مه شئ خپرونې ته ښه راغلی اختر مو مبارک شه خدای دې تاسو ته هم لوی عمر درکړي ستاسو دې مبارک وي هره ورځ مو اختر واوسئ قهرمان صاحب بیا هم ښه راغلی د اختر لومړۍ ورځ هم سره څه ډول تېره کړه ښه کور کې وئ که تاسو خو ډېر بوخت یاست که بیا هم وظیفه کې وئ کار کې وئ تشکر د کوچني اختر د رارسېدو له امله خپل ګرانو هېوادوالو ته د زړه د کومې نیکې هیلې د زړه د کومې مبارکي وړاندې کړم او د لوی او بخښونکي خدای څخه غواړم چې دا اختر په موږ پورې نیکمرغه کړي نو د اختر اوله ورځ خو ښه تېره شول خو بیا هم سړی چې د خپل وطن حالات ګوري بیا نو هغه څوک چې لږ او ډېر د وطن په چاپېریال باندې فکر کولی شي بیا هم خوشحالۍ به ډېرې هغه وخت وای چې موږ سکون درلودی موږ قراروالی درلودی او دا مې هیله د پروردګاره څه مې خواست دی چې خدایه زموږ به غمیزې ته نور د پای ټکی کښېږده موږ ته سوکالي راپه نصیب کړه نو امیدواره یم چې دا ارمان مو خدای پوره کړي
قهرمان صاحب ما ته یو پوښتنه دا ده چې پیو صاحب یعنې ستاسې تخلص تاسې ولې قهرمان تخلص کوئ نو زه خپله مې تخلص قهرمان نه دی. یو وخت په دې وطن کې یو بله داسې ناروا جګړه پر دې ملت تعمیل و لکه دا اوس چې کومه جګړه ده، همدغسې یو پردۍ جګړه و پر دې وطن باندې لکه نن چې تعمیل ده. په هغه وخت کې ما په صلح په راوستلو کې خورا ډېر اوچت ګامونه پورته کړل. زه په هغه وخت کې د یو ولسوالۍ مسؤل وم چې د کندهار په ولایت کې د میوند ولسوالۍ ورته ویل. هلته خورا ډېر بد وضعیت و په کندهار و هلمند کې جنګونه وه. هغه ولسوالي په هغه وخت کې د صلح د زون په نامه یاده سول. اولینه ولسوالي وه چې په 360 ولسوالۍ د هغه وخت کې د اسناد پراته دي چې صلح تامین سوه پکښې کې صلح راله او موږ او مجاهدینو په خپل منځ کې یو تفاهم و ژبه سره پیدا کړل. په دغه اساس باندې د هغه وخت حکومت ماته د صلح په خاطر د دغه تلاشونو په خاطر باندې د قهرمان لقب راکړي. دلته اوس د خلکو سره داسې یو تعبیر دی چې قهرمان یعنې په جنګ کې قهرمان. ولې موږ هغه وخت کې د وخت حکومتونو داسې امور موږ درلودل چې هغې نه بچیان جامعې ته 5 ډاکټره 5 انجینره 4 انجینره تقدیم کړي وه. هغې ته موږ قهرمانه مور وویل، هغې د قهرمان لقب ترلاسه کړي. موږ داسې کارګر د ماشین شاته درلودی چې خلکو به 8 ساعته کار کاوه، ده به 14 ساعته کار کاوه. هغه ته موږ د قهرمان لقب ورکړي. موږ دغسې لکه اوس چې ما په صلح کې تلاش وکړي. اوس بیرون کې خلکو تعبیر داسې دی چې کیدای شي جبار لکه چې ډېر ټانکونه چلول، ډېر توپونه یې چلول. ولې زه پرون هم ذهن پر دې جوړو چې د مشکل حل په خبرو کې نغښتی دی. نن مې هم ذهن پر دې جوړ دی چې د هر څه مشکلاتو د حل کلي په خبرو کې نغښتی. قهرمان صاحب تاسې زموږ ویاړ یاست، د افغانستان ویاړ یاست. ګیلې جانې د خپرونې په دې برخه کې زه غواړم چې قهرمان صاحب سره یو گیم ولوبومه. قهرمان صاحب که ستاسې اجازه وي یعنې هغه ما ستاسې هغه جدي څېره هم هېڅ لیدلې په سیاسي بحثونو کې. زه غواړم چې یعنې تاسې په خپله یوه پاڼه دې نه وټاکئ، بیا به یې زه ولولم چې سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه. ګیلې جان اجازه ده؟ قهرمان صاحب درنو لیدونکو ډېره جالبه پوښتنه ده. قهرمان صاحب پوښتنه داسې ده که تاسې باراک اوباما له نږدې وګورئ نو لومړنۍ پوښتنه به هم ترې څه وي؟ ده ته به زما پیشنهاد او مشوره دا وي دغه څه چې نن په نړۍ کې روان دي په توپو په ټانګو په طیاره باندې چې کوم مصارف کیږي که دغه د انسانانو په خوشبختي باندې وشي دغه مصارف چې زموږ په کور کې دا نن په ټانګو په توپو په طیاره باندې کیږي که دا د دغه ولس په خوشبختي باندې وشي د دې مؤثریت به هم ډیر وي او واقعا به دا هغه څه موږ پر ځای کړي چې واقعا د یو معقول انسان ذهن به چې د بل په خوشبختي کې د خوشبختۍ لټه وکړي. شفیق جان زه به یو وروستۍ پوښتنه له قهرمان صاحب نه وکړم چې تاسو د هلمند ولایت البته د خلکو استازی یاست نو دا راته وایي چې کله یو څوک د یو ولایت استازیتوب پر غاړه لري کومو مسؤلیتونو سره البته په ولسي جرګه کې هغه مخ ده چې باید هغه مسؤلیتونه هغه پر ځای کړي؟ کله چې خلک خپل استازي ولسي جرګې ته انتخابوي خلک وده ته کوم مسؤلیت ورسپاري خلکو تر ده در مخه حکومت جوړ کړی ده ته وظیفه سپاري چې سړی ته ولاړ سه د حکومت پر عمل کرد باندې نظارت وکړه وګوره چې دا حکومت غلطه پښه کښېنږدي که حکومت غلطه پښه یې ایښول غږ ورباندې وکړه او هلته قوانین جوړ کړه د حکومت په اختیار کې یې ورکړه چې حکومت د هغو قوانینو په تطبیق کې زموږ د ژوند دپاره ښېګڼې راوړي زموږ د ژوند دپاره وساګلوۍ راولي زموږ د ژوند دپاره سهولتونه راولي زموږ د ژوند کې په اصلاح باندې توپیر و تغییر راولي. اساسي دندې دغه دوې دندې لري او بله دنده یې دا ده چې د خپلو خلکو فعاله نمایندګي وکړی شي دی په پارلمان کې چې ودرېږي په اصطلاح باندې د خپل ولس هغه ټول مشکلات هغه دردونه په وخت و زمان باندې د چارو د مسؤلینو سره مطرح کړي تر څو د هغوی دپاره معقولې د حل لارې پیدا کړي. قهرمان صاحب ډېره زیاته مننه راتګ مو تاسو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم. قربان اوسم ستاسو یو ځل بیا مبارک وي د ټول ملت مبارک. درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې لنډه دمه لرو. یو ځانګړی سلام ټول هغه دوستانو ته چې همدا شیبه له موږ سره یوځای شول. لیدونکو په دې برخه کې را سره رویا جان دوست د دې ترڅنګ اسماعیل ویرا او زبیر محک
زموږ د خپرونې میلمانه دي، دوی ته ښه راغلاست وایم چې دوی یو ټیم ده او نن مو راغوښتی خپرونې ته. په خیر راغلی ټول، خوش آمدین. خوش آمدین. دیر مننه ایلا جان. ایده برتان تبریک میگم، همچنان از طریق تلویزیون شما برای تمام بیننده‌های عزیز ایده از صمیم قلب تبریک میگم. خداوند روزه و نماز شما را قبول درگاه خود بگردانه و دعاهای همه ما و شما را قبول بکنه. درباره همی گروپ موسیقی تان که ما شنیدیم واقعا خوش شدیم که د ډلې په اړه تاسو لږ معلومات موږ ته راکړئ. خب زنده باشین. ما هم به نوبه خود ایده به همه تبریک گفته و کوتاه خدمت شما عرض بکنم که هدف دنیا خدای درواخله ما دغه د ماڼیو دنیا ما بیا ماشوم کا چې له خټو نه سړي جوړوم. ما بیا ماشوم کا چې له خټو نه سړي جوړوم. او د خیال مایانو ته جلانه د غزل اوبو کې د کلمو د سپینو شګو نه کورګي جوړوم. ډېر ښه ماشاءالله. ګیلي جانې ته شاید خبره اوسې چې جلان صاحب په 2015 کال کې د غوره شاعر جایزه هم ترلاسه کړې وه چې یو د سرو زرو مډال و. یعنې زه واقعا ډېر زیات خوشحاله شوم کله مې چې دا خبر واورېدو. جلان صاحب واقعا تاسې واقعا چې عارضي استعداد لرئ. څو کله کېږي تاسو شعر وایه او د دې ترڅنګ نور کوم هغه کسان و چې تاسو یې هڅولی او کوم البته نورې جایزې هم تاسو لاسته راوړي د شعر او شاعري برخه کې؟ ښه د دې نه مخکې ما تقریبا 10-12 کاله کېږي چې زه شاعري کوم. 2 کتابه مې چاپ شوي دي او 2 کتابه نور چاپ ته تیار لرم. د نثر په برخه کې مې هم یو نیمګړی کتاب شته دی او د لاسته راوړنو په اړه به دومره یم، خو که اوس وایم یو ډول ریا به وشي یا د ځان صفت به وشي. د دې سرو زرو مډال نه وړاندې یا وروسته تقریبا په خپل ژوند کې 10 تقدیرنامې لرم. ماشاءالله استعداد لرئ واقعا. چې په ژورنالیزم په برخه کې دي خو زیاتره د شعر په برخه کې دي. نو دغسې کار ډېره زیاته مننه جلان صاحب له راتګ مو. ژوندي اوسئ. ډېر زیات خوشحاله شو. تاسو ته بیا هم د اختر مبارکي وایو. اوس لنډه شاندمه بیرته راوګرځئ، خپرونه هم ادامه لري. ستاسو د ملتیا په هیله. اشنا راشا په باراني موسم کې خوان دیدنونه جدا جدا شولې جانانا کده یو چا شولې جانانا ډېر بې وفا شولې جانانا د داسې چا شولې جانانا چا چې په مونږ پسې کول تل غیبتونه جنان مې داسې ستمګر دی رانه یې وړی د زړه سر دی دا بې وفا زما دلبر دی ما باندې جوړ د غم اختر دی د بې وفا جانان د لاسه او بزم راما خدایا په چا باندې مین شوم عجیب اشنا باندې مین شوم په بې وفا باندې مین شوم داسې لیلا باندې مین شوم چې مې په زړه کوي بې رحمه او ګزارونه د ځوانۍ په خوب ویده دی نیاز بداره دی خدای خبر دی چې ویده دی که خماره دی د غرمې په خوب ویده دی نیاز بداره دی خدای خبر دی چې ویده دی که خماره دی خدای خبر دی چې ویده دی که خماره دی
راته ګرانه ستا جدایي شوه راته ګرانه نوره بیخي شوه راته ګرانه ستا تنهایي شوه راته ګرانه د ویر نه ډک زړګی بچا دته شوما جانانه اسم نه هېرېږي زما مخته مخته کېږي زما زړګی کې تل اوسېږي داسې په زړه مې راورېږي لکه په ځمکه چې ورېږي بارانونه هلته درد تلل وسه مې نشي ستا مخ لیدل وسه مې نشي مور ته ویله وسه مې نشي که د غزل وسه مې نشي نور په ټپو به د ستا یم شنکي خالونه په بدرګو کې درته وایم زه نغمو کې درته وایم پټي غوږو کې درته وایم راشه ټپو کې درته وایم مګر پتا یم د زړه کور کې دې ساتمه. واه ډېره ښکلې سندره ستړي مه شئ په خیر راغلی وصال صاحب مهرباني سلامت شئ اختر مو مبارک شه ښه راغلی مننه کوم تاسو نه شهید صاحب د لمر تلویزیون لیدونکو ته اوریدونکو ته خاص کارکوونکو ته د اختر مبارکي زه هم وایم او خاص کر ټول افغانانو ته نو مننه کوم تاسو د بلنې کور وصال صاحب د بې وفا دلبر څوک و چې دومره ګیلې هم ترې نه وکړلې نو دغه پوښتنه که تاسو شاعران نه وکئ ځکه چې دوی موږ ته لیکلي دي ایلې خوري لکه صحیح خبره ده دوی لیکلي دي او موږ تر موږ یې رسولي دي موږ بیا لکه ریکارډ کړي دي صف کړي نه وي. وصال صاحب په خیر راغلی او اختر مو هم مبارک شه. دا راته وایي چې ډېر وخت البته د تلویزیون په سکرین باندې نه لیدل کېده چیرې وایي دغه د بیا موږ تاسو رایاد کړئ چې تاسو هم راغلی په څه کار نو بوخت وئ څه نوې سندرې مو البته لاسه لرئ چې په هغو باندې بوخت وئ کار دی کوه او مصروفیتونه ډېر وو. مننه کوم هیلې خوري تا نه ځانګړې مننه نو کم راتلل ښه وي خو ښه راتلل ښه وي لږ شعر و شاعري یا غزل ویل ښه وي خو لږ ښه وي نو ما هم کوشش کوو چې لږ وخت ډېر ونیسم پکې یو ښه شاعر راوړو تاسو ته ډالۍ مینوالو ته واقعا سلامت سي ایلي جانې که ستا خوښ وي چې وصال صاحب سره هم یو ګیم ولوبوو وصال صاحب که مو خوښه وي یو ګیم تاسو سره ولوبوو شاید یوه سخته پوښتنه وي چې تاسې ځواب باید ورکړئ یا اسانه وي نو خوښه مو ده ایلي خوري څه په دې ګیم کې زه توان ونه کړم څه توان نه دې نه یوه پاڼه تاسې واخلئ شفیق جان او وصال صاحب خپله تاسې خپله لولئ که زه یې تاسو ته ولولمه پوښتنه زما خط شاید لږ ذره خراب وي زه همیشه ماته مې ملګرو به په صنف کې ویلی چې ته سم داسې خط دی لکه نسخه چې لیکې که همداسې به پوه شئ چې دا مو د ژوند وروستي 40 ساعته دي لومړني 2 کارونه به مو څه وي عجیب پوښتنه ده اول خو د ایمان سوال خیرات د مینه ورکوه چې بیرته ځومه دا سور کمیز د مبارک شو نګاره چې هر طرف یې اړوي سوځي ملکونه چې هر طرف یې اړوي سوځي ملکونه
مور نه پس غواړي چې پایزه به دې خوږېږي رنګ رنګ سیخ خونه پور بل یې هوسېږي مور نه پس غواړي چې پایزه به دې خوږېږي رنګ رنګ سیخ خونه پور بل یې هوسېږي عطر شام پرې سه په دماغ خلګېږي کنه د پیسې نوې ماما کور په ځان منلې ده مور بنجاره مور بنجاره بنجاره ماما راغله ده مور بنجاره بنجاره ماما راغله ده نور شیان درد دا پایزه به څومره ښکلې ده مور بنجاره مور بنجاره بنجاره ماما راغله ده مور بنجاره بنجاره ماما راغله ده واقعا ښکلې سندره ډېره زیاته مننه اسماعیل جان تاسو په اثبات ورسوله چې واقعا پښتو سندرې په ډېر ښکلي انداز سره تاسو وایي هیله جان سندره دې خوښه شوه زما سندره خوښه شوه نو مننه کوم له درې واړو نه چې راغلل خپرونې ته او زموږ خپرونې ته یې ښکلا وربښله له تاسو نه ډېره زیاته مننه بیا هم ښکلې او ښایسته تشکر از شما خپرونه همچنان از دعوتتان زنده باشین تشکر از تشریف آوریتان سلامت باشین ایده بازم به شما تبریک میگم سلامت باشین ما کوتاه باید اصلاح کاری کنم که ما ویدیو کلیپ های از این درست کردیم از این آهنگ بسیار عالی ما منتظر ویدیوش هستیم که انشالله نشرش کنیم بخیر نو تشکر سلامت مننه کوم له تاسو لیدونکو وربسو د خپرونې په دې برخه کې لنډه شاندمه بیا هم راسره اوسئ لیدونکو بیا هم خپرونه ادامه لري درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې موږ یو بااستعداده تکړه خوږ ژبی شاعر لیکوال او ژورنالیست ښاغلی جیلاني جلان له ځان سره لرو سړي مشی ښه راغلی جلان صاحب مننه اختر مبارک شه بخیر راغلی مبارک ژوندی اوسئ سلام مینه درنښت او د اختر مبارکي تاسو ته دلته چې څوک راغلي دي درانه خلک راغلي دي دوی ته ټولو هیوادوالو ته که په داخل د افغانستان کې دي که بهر کې دي او ټولو لیدونکو ته بیا هم مینه درنښت او د اختر مبارکي وایم شاعران ډېره ارامه طبع لري همیشه ارامه دي ډېرې خبرې نه کوي نو په دې کې دلیل څه ده دوی ولې همیشه ارامه دي آیا د دې لپاره ارامه دي چې وکولی شي خپل شعرونه سم ولیکي یا کوم بل دلیل ځانته لري شاعران ځکه ارامه دي چې دوی زیاتره وخت مشاهده کوي مطالعه کوي د ټولنې په اړه د ولس د خلکو په اړه د وطن په اړه د انسانیت په اړه د بشریت په اړه او د کائناتو په اړه یوه خبره کوي خو بیا پوره خبره کوي دا چې ډېر خاموش دي نو مخکې مې شول دوی مطالعه کوي له دوی مطالعې نه په استفادې سره یوه خبره راوباسي ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه یا په شعر یا په لیکنه یا تاسو څنګه شاعري ته مخه کړه دا ده چې یو پوه وایي چې مینه هغه دایره ده چې ټول کائنات پکې پراته دي بلکل زما شاعري هم د مینې زیږنده ده البته دا مینه محدوده نه ده لکه ما چې وړاندې ویل چې یو پوه وایي چې مینه هغه دایره ده چې کائنات پکې پراته دي زه د مینې له زاویې نه په خپل شعر کې هر اړخ ته ګورم هغه که انسانیت وي هغه که ټولنه وي هغه که مشکلات وي نو چې کوم اړخ ته ګورم یا کوم وخت زما په نظر څه ضرورت وي هغه مې په شعر کې راځي د ټولنې ضرورت ته ګورم بیا په شعر کې نو زما مینه وبخښئ زما شاعري د مینې زیږنده ده البته د انساني مینې زیږنده ما ته انسان ډېر ګران دی تاسو کله چې د لومړي ځل لپاره شعر ویلې او تاسو په خپل شعر او شاعري کې ډېر زیات مشهور سویه نو غوښتم و چې کوم سندرغاړی راسي او له تاسو نه شعر وغواړي او وغواړي چې سندرې قالب ته یې واچوي یعنې داسې وایي چې جاوید امرخیل ستاسې ملګری و چې مستقیما هم شعر هغې ته ورکو یعنې ستاسې لومړنی یو علت به یې دا وي چې هغه زما ملګری دی او شعر مې ده ته ورکړی ولې زه د سندرغاړي دپاره شعر نه لیکم زما د شعر هدف هغه په اصطلاح ټارګټ چې دی هغه ټولنه دی هغه ولس دی
زه چې شعر ولیکم که د هنرمند یا د سندرغاړي د ذوق مطابق و خوښې و نو چې چاپ شو د هغه دی زه بیا کار ورکوم ځکه چې شعر تر هغه وخته پورې د شاعر وي چې ده سره ورسره کله چې چاپ شي بیا ټولنیز ملکیت نیسي نو ټولنیز ملکیت چې شو بیا هر څوک کولی شي ولې شعر مې زیاتره د خپل درد د ټولنې د درد د انساني دردونو زیږنده دی لکه وړاندې مې شوی د مینې زیږنده دی د لومړي ځل لپاره جلان صاحب یو خپل ښکلی شعر موږ ته په یو حساب یو څو بیته یې که ولولئ نو زه به ډېر زیات خوشحاله شم اول به یې څلوریزه درته ووایم یو څلوریزه پخوانی دی خو زما خوښیږي کینه چې شیبې د اختریزې کړم پاڼې د ګلاب درته نکریزې کړم خدای که مې همداسې شرنکې وساتي ډېرې زمانې به سندریزې کړم ماشاءالله یو غزل دی وایي نفرت دې ورک شي مینهناکه زندګي جوړوم واه واه نفرت دې ورک شي مینهناکه زندګي جوړوم نن یې لاسو ته له ګلونو نه بنګړي جوړوم او فرق مو هم دا دی دوی تندیو ته پټکي جوړوي فرق مو هم دا دی دوی تندیو ته پټکي جوړوي خو زه لګیا یم پټکیو ته تندي جوړوم او ماشاءالله او جانانه تم شه چې د زړه په رنګ دې وولمه جانانه تم شه چې د زړه په رنګ دې وولمه په شنه لمن دې په شنه لمنه دې تصویر د پسرلي جوړوم ماشاءالله او خدای در واخله لما دغه د معنیو ما یا اهداف ما جنبه‌های مختلف داره، بعدهای مختلف داره. البته یکی از بعدهای از این موسیقی است که واقعا زیادتر متوجه هستن فعلا که ما موسیقی میکنیم، اما در کنار موسیقی کارهای دیگه هم است که ما پیش میبریم. مثلا کارهای اجتماعی است که آهسته آهسته اونا را با معرفی خواد گرفتیم با مرور زمان. زبیر جان شما هم خوش آمدین. ایده براتون تبریک میگم. خوش باشین. تشکر. ما همچنین ایده به شما و به همه بیننده ها تبریک میگم. خلاص خدمتتان عرض بکنم که موسیقی افغانی خودش یک ژانر است. همین خودش یک ژانر. صرف یک کمک باید سلیقه داده شود، یک کمک باید مثل دیگه ژانرهای دنیا چوکات بندی شود که معرفی شود. هدف گروه ما هم در مورد موسیقی همین است که ما میخوایم که موسیقی افغانی را با سلیقه‌تر و منظم‌تر در ژانر خودش انکشاف بدیم. ډیر زیاته مننه. چی دستاوردهای از این گروپتان داشتین تا زنده باشی ایلا جان قند. ما یک 3 ویدیو کلیپ درست کردیم که یکیش از ما بود، آهنگ هزارگی انتظار، تولید روی دوست گروپ بود، آهنگ بنجاری پشتوی آقای محک، آهنگ سیومی ما گروپی بود که یا مولا، آهنگ است که خوانده شده توسط محترم داود جان سرخوش و از آقای امیرجان صبوری. ما رو بازخوانی کردیم چون در شهر مزار شریف بودیم، خواستیم بسیار زود برای ماه مبارک رمضان داشته باشیم یک آهنگ تقدیم بکنیم برای بیننده‌های عزیز. شفیق جان فکر کنم گیم هم ایلی جان ما دمیجا مگه صاحب یک گیم داریم، اگر همراه شما را بازی کنیم بسیار خوب میشه. یا پانه تاسی و تاکی دینا وایخلی شما میگیرین. اجازه است بگیرین یک باز در استودیو که رسیدیم همراه ما دعوا نکنیم. نه خیر. سوالای آسان است. خیره پناه و خدا. خب من میگیرم باز اگه جوابش نمیدم پاس میتونم. متنش در پشتوز ایره شما بخوانین نوال. بسم الله الرحمن الرحیم. که تاسی در فیلم هلک بی نوتسوک ببی اولی او خدا داره کو بالکل ما خود چی فیلم نمیتونم باشم. ای باید یا باید حساب اسماعیل جان باید حساب چیز میکرد که تاسی در فیلم هلک وی نوتسوک ببی اولی. خب شما اگه دختر فیلم می بودین کی می بودین و چرا؟ کی می بودم و چرا؟ انجلینا جولی را زیاد خوش دارم. بخاطر که یک آدم بسیار دلسوزم است. دلسوز است و بسیار ستاره مشهورم هست، کار خوبم داره و زیاد طفلا را کمک میکنه. واقعا کارهایش دوست دارم چون خب دل رحم داره. اگر طفلا را کمک نمیکردن شاید کدام دختر فیلم هیچ کدام از زور خونه رویا جان خودشان دختر فیلم است. نه درنو لیدون کو رویا جان اوس تاسو یو ښکلې سندره وړاندې کې اوس ګورو چې د تاثیر لاندې زی او کنه. دست در دست شبی باز تو یارش بود.
چه من بیرنگم بی تو چه من بیرنگم من زلیخا شدم زلیخا شدی من زلیخا شدم زلیخا شدی من زلیخا شدم مست تو چشمانت یار شیر چشمان تو گفتم و شکارم بودی یوسفی قلب خرابم شده ای میدانی خواب تصویر تو دل ای که بهارم بودی ای که بهارم بودی ای که بهارم بودی زود بیا 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 بی تو چه من دل تنگم بیا 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 بی تو چه من بیرنگم زود بیا دل بر من بی تو چه من دل تنگم تا تو نیایی پیشم بی تو چه من بیرنگم بی تو چه من بیرنگم من همه عشق شدم تو همه عشق شدی من همه عشق شدم تو همه عشق شدی من همه عشق شدم از سر دوشت جاری بچی زیبا عزیزم تو هم دو چارم بودی یاد آن شب چه شبی بود که محمی تابی سر با بالین همو تو غم گسارم بودی تو غم گسارم بودی تو غم گسارم بودی زود بیا 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 بی تو چه من دل تنگم بیا 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 بی تو چه من بیرنگم زود بیا دل بر من بی تو چه من دل تنگم تا تو نیایی پیشم بی تو چه من بیرنگم بی تو چه من بیرنگم بی تو چه من بیرنگم با بسیار زیبا واقعا ډیره ښکلې سندره مننه ډیره زیاته ژوندي اوسئ امو نتیجه تیمتان امی تیم ورکتان واقعا مثبت بود کلتان من بسیار لذت بردم و شما هنوز نشنیدین که من منتظر هستم که اول زودترین چه قمقار شدین سر زبیجان چه اسماعیل جان اذیت کردین نه من فکر میکنم یک موقع بسیار خوب است که من در این قسمت از زبیجان و اسماعیل جان تشکری بکنم اولی که مرا همراهی کردن و دومی که کمپوزیشن از این آهنگ از آقای ویراس میلودیا را زبیجان نواخته بله کمک کرده در قسمت میلودیا دیگه به او خاطر تشکر یک جان سلامت تاسو نه هم مننه ایلی جان ما منتظر آهنگ دومی شما هستم اسماعیل جان اگر شما لطف کنین درنو لیدونکو اسماعیل جان یو ښکلې سندره موږ ته لري نو ایلی جان که مو خوښه وي چې دا سندره هم په ګډه سره واورو کچکول